سلامونه ملګرو جوړ تکړه د خوب وخت دی خو مخکې له دې چې ویده شمه غوښتل مې چې یو کتاب ولولم او دا عادت زما خوښېږي دا خپل عادت هغه دا دی چې دا د کمپیوټر نړۍ د ماشیني دنیا نړۍ که نه چې موبایل در سره یې او ټیک ټاک او نه پوهېږم فیسبوک او کارونه دا سړی دومره ستړی کړي چې کله کله خو دا د کتاب د لوستلو حوصله هم نه لري او زما ومنئ که کتاب ولولئ یو څه به مو فکر آرام شي ستړیا به مو رفع شي او ما خپله د عادت له مخې ما ته به مور او پلار کیسې کولې او په نکلونو به یې زه ویده کولم خصوصا مور مې او بیا ما چې ماشومان ویده کول چې واړه وو ما به ورته کتابونه لوستل د انګریزي کې یوه اصطلاح د بیډ ټایم سټوري ورته وایي یعنې د خوب د وخت کیسې که نه مخکې له دې چې ویده کېږې بیا کیسې څوک اوري په مثلا په راډیو کې اوري چاته یې څوک وایي میندې یا مشره خور یا مشر ورور یې ورته وایي نو دې لپاره ځینې خلک بیا دا کتاب په خپله راواخلي او د بیډ ټایم په وخت کې یعنې د خوب په وخت کې دوی کتاب لولي ما مخکې دا کتاب لوسته کېدای شي تاسو ته هم جالب وي راځئ چې نن سبا خو افغانستان تعلیم ته ډېر ضرورت لري په هره برخه کې یو کار وکړو چې دغه تعلیم سره لږ څه مینه پیدا کړو او تعلیم وکړو نو د کتاب لوستل په خپله په همدې کې راتلی شي دلته یو داستان دی که نه له دواړو خواوې ویشتلی ساجالدین ناول محق صاحب دا کتاب اوس په دې وروستیو کې لیکلی دی چاپ شوی دی او جالب کتاب په دې دی چې مثلا د اوله برخه یې زه درته وایم لومړی فصل شاوخوا 1500 پاڼې دی نو ښه صحیح داسې څو میاشتې په تېرېږي 2-3 میاشتې چې سړی په تابه ولولي او که څوک تکړه یې ځینې خلک خو چې کتاب شروع کړي بیا یې بیخي زړه نه کېږي چې پرېږدي که نه همداسې تر څو پورې چې خلاص نه کړي نو دغه داسې 2-30 څو فصله دی ودرېږه د آخري برخه یې 15-16 فصلونه لري او شاوخوا 1500 پاڼې دی لومړی فصل پیغلتوب او ظلموټواله په لومړیو کې هغه نه پوهېده چې ګنې مینه ده ساجالدین خلکو به د هغه د نوم لنډیز د ساج په څېر تر ډېره په ساج اړاوه په هغه مهال کې دی د 14-15 کلونو او دا تازه د 14 کلو وه ژوند یې د دې په خپله خبره چې وروسته یې ساج ته کړې وه د توپان سختو څپو ته تازه ورننوتی و د هغې په خپل اعتراف چې وروسته یې ساج ته کړی و تر هغې چې د هغې په یادو تر لومړنۍ تخنېدنې هم د ساج د لیدو سره حس کړې وې د ساج تورې څېرې د کلي د نورو ډېرو ځوانانو سره توپیر لاره او د دنګې ونې او هډور وجود له امله له لرې پېژندل کېده هغه د جنکیو په خبره یو بد عادت لره او هغه دا چې کله یې هم له دوی سره سترګې نه جنګولې هغه څه چې دوی د ځوانانو څخه لیدل او سره له دې چې په ښکاره د کلیوالو لپاره خو خورا نادود کار و خو په خپله جنکیو ته دومره بد نه ایسېده په خپله دغو جنکیو ته د نه کتنې عادت هم یو شمېر جنکۍ دې ته راکلې وې چې ونه پوهېږي دی ولې هغوی ته نه ګوري او ځینو ته خو به د ساعتېرۍ لپاره خبره وه چې په هغه باندې د اړونکي او ان کله ناکله د نرګټي په نامه ملنډې هم ووهي ساجده هم یو له همدغو جنکیو څخه وه هغه د کلي یا د نورو کلو په خبره د دغه بازارګوټي د یو مخور لور وه ویل کېدل چې یو مهال یې پلار په حکومتي چارو کې ښکېل و او په یو څو کسانو کې یاد سړی و تر ډېره مهاله خو د جرګو مرکو کېدل له هغه پرته ناشوني برېښېدل د کلي ډېرو خلکو ورته میرزا کاکا او ځینو د لنډیز په خبره میرزا اکا وایه چې هم د کلمې الف ترې لرې کېږي او د کلیوالو د ټوکو په خبره چې په ژوند کې چا لیکنه نه وه لیدلې خو تر ټولو نور میرزا هم همدای بلل کېده خپل اصلي نوم یې یوازې خپلو همزولو ته معلوم و